تاسو ته په دې سکرین باندې یو تصویر ښکاري. دا تصویر د سپورټس یو چینل دی. زمونږ یو کشر دی او هغه د سپورټس شوقین دی. که زمونږ په کتونکو کې څوک شوقین وي نو هغه کولی شي چې د دې چینل په ذریعه باندې ځان د سپورټس د هر قسمه نیوز نه اپډیټ وساتي. لاړ شئ زمونږه ډسکرپشن ته یا کامنټ سیکشن ته، هلته به د دې چینل لینک تاسو ته میلاو شي او د سپورټس د هر قسمه نیوز نه ځان اپډیټ وساتئ. جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د لوی الله د هغې پاکې نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ ټولو زده کوونکو د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ. نن ما ستاسو دپاره ډېر زبردست کلاس راوړی دی. په دې نن کلاس کې به ستاسو د انګلیش ډېر ښه پریکټس وشي. ستاسو به د توجه ضرورت وي. تاسو به کلاس ته توجه کوئ. نن په دې کلاس کې د انګلیش سنټنسز دي او دا مې ستاسو د انګلیش پریکټس دپاره راوړي دي. د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې ټول بسم الله ووایئ او د بسم الله نه وروستو ځئ چې د کلاس شروعات وکړو. So let's get started. د so let's get started مطلب دی ځئ چې شروع کړو. ها What would you eat today? نن به څه خورې؟ What would you eat today? یعنی ته به نن څه خورې؟ په خوراک کې به څه خورې؟ نیکسټ جمله چې مونږ سره کومه ده هغه ده Don't laugh at the poor. Don't laugh at the poor. په غریبانو پورې مه خانده. Don't laugh at the poor. په غریبانو پورې مه خانده. You are the most beloved to me. You are the most beloved to me. ته په ما د ټولو نه زیات ګران یې. You are the most beloved to me. ته په ما د ټولو نه زیات ګران یې. Time once lost cannot be regained. تللی وخت بیا نه راځي. Time once lost cannot be regained. تللی وخت بیا نه راځي. یعنی وخت چې یو ځله تیر شي که نه بیا په لاسو باندې نه راځي. د دې وخت نه فایده واخلئ. کوم موجوده وخت چې دی د نن نه دا هڅه دا کوشش وکئ چې موږ نه به دا راروان وخت چې کوم دی دا فضول نه تیریږي او د دې راروان وخت نه به موږ فایده اخلو. کوم فضول وخت چې موږ تیر کړی دی هغه وخت خیر کوي. په هغه وخت باندې افسوس وکئ او د راروان وخت نه پوره فایده واخلئ. The time doesn't remain same. وخت یو شان نه وي. یعنی وخت بدلیږي را بدلیږي. وخت یو شان نه وي. The time doesn't remain same. وخت یو شان نه وي. Go straight toward the school. Go straight toward the school. د دې ځایه نیغ سکول ته ځه. مونږ وایو که نه چې د دې ځایه نیغ سکول ته ځه. نو که تاسو وایئ په انګلیش کې څنګه ویلی شئ؟ Go straight یعنی straight وایي سیده ته. Toward the school. د دې ځایه نیغ سکول ته ځه. The time waits for none. وخت د چا قدر نه کوي. یعنی وخت د چا انتظار نه کوي، د چا هیڅ قدر نه کوي. مونږ له د وخت قدر کول پکار دي. The time waits for none. وخت د چا قدر نه کوي. وخت روان دی تیریږي، د هیڅ چا قدر پروا نه کوي. Do not put off till tomorrow what you can do today. د دې مطلب څه داسې شو ګورئ د نن کار سبا ته مه پرېږده. Do not put off till tomorrow what you can do today. د نن کار سبا ته مه پرېږده. یعنی نن چې ته څه کولی شې هغه وکړه. داسې مه کوه چې نن ته څه کولی شې او هغه خو هم سبا ته پرېږدې. د نن کار سبا ته مه پرېږده.
You make a noise loudly. ته ډیر شور کوي یعنی ته ډیر شور جوړوي. You make a noise loudly. ته ډیر اوچت आवाज سره شور کوي. You misbehave in the home. You misbehave in the home. ته په کور کې ورانه کوي. Misbehave وای چار چلند. You misbehave in the home. ته په کور کې ورانه کوي. Next جمله چې مونږ سره کومه ده you vandalize in the school. ته د سکول نه تختی را تختی. vandalize به تاسو وینئ دا وایي ورانکاري ته یعنی څوک چې په سکول کې توړ پوړ کوي ورانه کوي هغه ته وایي vandalize. You vandalize in the school. ته د سکول نه تختی را تختی. د سکول نه تخته را تخته ما. You vandalize in the school. ته د سکول نه تختی را تختی. No complaint next time. No complaint next time. چې بیا د شکایت را نشي یعنی چې ما ته د بیا شکایت را نشي کمپلینټ را نشي. No complaint next time. چې بیا د شکایت را نشي. I got your complaint. ما ته ستا شکایت راغلی. I got your complaint. ما ته ستا شکایت راغلی. Why that happened. یعنی ما ته دغه شکایت ولې راغلی داسې ولې شوي دي. Why that happened. ما ته دغه شکایت ولې راغلی. Have you done homework. تا د کور کار کړی دی یعنی آیا تا د کور کار کړی دی. Have you done homework. آیا تا د کور کار کړی دی. You haven't completed your homework yet. تا اوسه پورې د کور کار نه دی پوره کړی. You haven't completed your homework yet. تا اوسه پورې د کور کار نه دی پوره کړی. Go to sleep. It's almost late night. زه وده شه. دا نیمه شپه ده. مونږ وایو کنه چې زه وده شه یعنی already نیمه شپه ده. Go to sleep. It's almost late night. زه وده شه دا نیمه شپه ده. Waking up late night impact badly on your health. Waking up late night impact badly on your health. ډیر ناوخته پاسېدل د صحت دپاره ښه نه وي. یقین وکئ چې ډیر ناوخته پاسېدل په رښتیا د صحت دپاره ښه نه وي. ډیر غلط اثرات یې وي. انسان ورسره ډیر لیزي وي ډیر ناراسته وي. نو په وخت پاسېدل د صحت دپاره هم فایدار دي او زمونږ اسلام هم مونږ ته وایي چې تاسو سحر کې وختي پاسئ. Waking up late night impact badly on your health. ډیر ناوخته پاسېدل د صحت دپاره ښه نه وي. You should sleep and get up early. وختي سمله او وختي پاسه. You should sleep and get up early. وختي سمله او وختي پاسه یعنی اوده کېږه هم وختي او پاسه هم وختي. Wash your hands well after you wash out. د واشروم نه یعنی د باتروم نه په کوم ځای کې چې مونږ لامبو وتو نه مخکې خپل لاسونه صفا وینځه. Wash your hands well after you wash out. د واشروم د وتو نه مخکې خپل لاسونه صفا وینځه. It makes me anxious when you get back to home. ما سره ستا ډیر فکر وي کله چې ته کور ته ناوخته راځي. It's make me anxious when you get back to home. اکثر مور په کور کې وایي کنه مور سره ډیر فکر وي چې ما سره ډیر فکر وي کله چې ته کور ته ناوخته راځي. نو چې کله هم کور ته راځئ هیڅ کله ناوخته مه راځئ. ښه په وخت باندې خپل کور ته راځئ.
It's make me anxious when you get back to home. ما سره ستا ډیر فکر وی کله چې ته کور ته ناوخته راځي. That's no news to me. دا زما د پاره څه نوې خبره نه ده. That's no news to me. دا زما د پاره څه نوې خبره نه ده. یعنی مونږ وایو کنه چې کیږي به مړه دا زمونږ د پاره څه نوې خبره خو نه ده. بل مخکې سنټنس ته وګورئ. Don't find fault with others. Don't find fault with others. Find وایي تلاش کولو ته کتلو ته. fault وایي غیبونو ته. with others په نورو کې یعنی په نورو کې غیبونه مه ګوره. Don't find fault with others. په نورو کې غیبونه مه ګوره. Have faith in God. په الله یقین ساته. Have faith in God. په الله یقین ساته. Make my bed. زما کټ ساز کړه یعنی ما ته کټ جوړ کا. Make my bed. زما کټ ساز کا. If I were you. مونږ وایو کنه که زه ستا په ځای وې. ارمان چې زه ستا په ځای وې نو ما به داسې نه کول داسې به مې کول. If I were you. که زه ستا په ځای وې. You seem worried. ته خفا ښکاري. seem ښکارېدو ته وایي. worried خفا. you ته. You seem worried. ته خفا ښکاري. You don't deserve talking. ته د خبرو کولو لایق نه. You don't deserve talking. deserve چې تاسو کوم وینئ دا وایي لایق ته. یعنی ته د خبرو کولو لایق نه. I won't spare you. زه تا پرېږدم نه. یعنی تا دا ورانې کړی دی زه تا پرېږدم نه. هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. د نن ورځې کلاس پای ته رسي. الله دې وکړي چې ستاسو دپاره داسې نوي او نور کلاسونه هم راوړمه او زر زر یې راوړمه. هره ورځ یې راوړمه. اکثر زه زاړه کلاسونه هم دوباره اپلوډ کوم ځکه چې زمونږه دې چینل ته نوي کسان راغلي دي. نوي ویورز راغلي دي او هغوی زمونږه زاړه کلاسونه نه دي کتلي او ما ته کمنټ کوي چې ستاسو اولنی کلاس کوم یو دی دویم کلاس کوم یو دی. نو زه د هغې په وجه باندې زاړه کلاسونه بیا هم اپلوډ کوم. الله دې وکړي چې نوي نوي کلاسونه هم راوړم ستاسو دپاره او زر زر یې راوړم. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او تاسو چې هم چرته یئ زما به دغه دعا وي چې الله مو ښاد آباد او بریالي ساته. د لوی الله په امان.